سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام راګرځم یوه تازه خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. چارواکي وایي کندهار کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال نصیر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته ویل چې لومړی پیښه د ژړۍ ولسوالۍ په میرزار کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته د وسلوالو نښته وه. هغه زیاته کړه 12 وسلوال وژل شوي او 9 نور یې مرګوني ټپیان دي. خواشینی چې په همدې حمله کې زموږ یو سرتیری شهید شوی او 3 نور برسران ټپیان شوي دي. ښاغلی بارکزی وایي وسلوالو په میانشین ولسوالۍ کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړي چې له مقاومت سره مخامخ شوي او په وسلواله نښته کې 3 وسلوال وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د امنیې قوماندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حملې خبر ورکړی. جمال نصیر بارکزی وایي په دې حمله کې 14 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 3 سرتیرو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.